د پاکستان طالب په نامه له یک ټلویزیون د 12 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د تلي یا میزان 21مه چې د اکتوبر میاشتې 13 نیټې سره برابره ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. پاکستان باید د ډیپلوماسۍ لار غوره کړي. زلمی خلیلزاد ویلي د پاکستان چارواکي د ډیپلوماسۍ پر ځای ځان ته ژورې کندې کیندي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې پای لپاره هڅه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تازه جګړې په اړه خبر دی او هڅه کوي دا جګړه پای ته ورسوي. او نن به د اسرائیل او حماس ترمنځ د بندیانو تبادله وشي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو ورځو د زیاتېدونکو شخړو په اړه غبرګون ښودلی دی. خلیلزاد په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د پاکستان واکمنې ادارې د ستونزو د حل لپاره د ډیپلوماسۍ پر ځای داسې کړنې کوي چې خپل ځان ته لا ژورې کندې کیندي. نوموړي د پاکستان دا دریځ د افسوس او خواشینۍ وړ بللی دی او ویلي دي چې اسلام آباد باید د تاوتریخوالي پر ځای د خبرو او تفاهم لاره خپله کړي. وروسته له هغې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو پر سر نښتې او لفظي شخړې زیاتې شوې، د دواړو لوریو اړیکې یو ځل بیا ترینګلې شوي دي. له دې سره هممهاله نن د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د افغانستان ځواکونو په ملاتړ د پاکستان پر ضد ولسي لاریونونه پیل شوي دي. په دې لاریونونو کې ګڼ شمېر هیوادوالو له خپلو ځواکونو په ملاتړ سره د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړي او وایي چې پاکستان باید د افغانستان هوایي حریم نقض نه کړي. د فرضي ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اسلامي امارت د ځواکونو او پاکستاني سرحدي ساتونکو ترمنځ په جګړه کې 114 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په یو مطبوعاتي کنفرانس کې ویلي چې تېره شپه د دواړو خواوو ترمنځ په نښته کې 58 پاکستاني سرتیري وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. ښاغلي مجاهد زیاته کړې چې په نښته کې د اسلامي امارت 9 سرتیري شهیدان شوي دي او لږ تر لږه 14 نور ټپیان دي. نوموړي همداراز ویلي چې د پاکستاني ځواکونو 20 پوستې هم د اسلامي امارت لاس ته لوېدلي دي. تېره شپه د اسلامي امارت ځواکونو د پاکستاني سرحدي ساتونکو ترمنځ سخته نښته هغه مهال رامنځته شوه چې د اسلامي امارت ځواکونو د پاکستان د وروستیو هوایي بریدونو په غبرګون کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر پوستو بریدونه وکړل. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو خبري ناسته کې ویلي چې پر پاکستاني ځواکونو برید د افغانستان د حاکمیت نقض په غبرګون کې یو غچ اخیستونکی ګام و. د مجاهد په وینا په دې نښتو کې 58 پاکستاني سرتیري وژل شوي او لږ تر لږه 13 تنه نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د جګړې پر مهال د پاکستان 25 پوستې د اسلامي امارت ځواکونو ته لاسته ورغلې وې. تیرې شپې عملیات افغانستان اسلامي امارت لخوا نه پیل شول، هغه انتقامي عملیاتو چې دوی د نقض د حریم ځواب وویل شو چې زموږ حریم دوی نقض کړی او دا بریدونه په ټول امتداد د کرښې کې اجرا شول او زموږ د معلوماتو له مخې 100 نه زیاتې پوستې تصرف شوي دي د مجاهدینو لخوا نه او 58 د دوی نظامیان له منځه تللي دي، د 1300 په شاوخوا کې ټپیان لري. د مجاهد په وینا په دې نښتو کې 58 پاکستاني سرتیري وژل شوي او لږ تر لږه 13 تنه نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د جګړې پر مهال د پاکستان 25 پوستې د اسلامي امارت ځواکونو ته لاسته ورغلې وې. 9 پورې زموږ مجاهدین هم شهیدان شوي دي او 14 نه تر 13 پورې زخمیان لرو او د دوی وسلې او مهمات هم نیول شوي دي په امتداد د کرښې. الحمدلله موږ ډېر زیات آماده یو، تر اوسه پورې آماده یو. لله الحمد مجاهدین ډېر د چمتو حالت کې دي او موږ روان یو د شورالک سیمې ته او لله الحمد د دښمن ګډ شمېر وسلې او مهمات نیول شوي دي. مجاهدینو ته الحمدلله هېڅ مشکل نشته، موږ آماده یو.
ټول آماده یو، هیڅ مشکل نشته. موږ خلکو ته دا چې اطمینان ورکوو چې هیڅ مشکل نشته. وا جګړه شوې ده، انشاءالله مجاهدینو ته مشکل نشته. اخوات درانه تلفات وشي. یا د نښتې د پراخو غبرګونونو لامل شوي دي او هند، ایران، سعودي عربستان او قطر له دواړو خوا غوښتي چې خپل اختلافات د ډیپلوماټیکو لارو څخه حل کړي. د اسلامي امارت ویان زیاته کړې چې د تیرې شپې جګړه د سعودي عربستان او قطر په منځګړیتوب پای ته رسېدلې، خو پاکستاني ځواکونو نن هم د هیواد پر ځینو سیمو بریدونه کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تازه جګړې په اړه خبر دی او هڅه کوي چې دا جګړه هم پای ته ورسوي. ټرمپ د یکشنبې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې ویل نوموړي تر دې وړاندې ګڼې جګړې ختمې کړې دي او دا ځل غواړي اتمه جګړه هم پای ته ورسوي. ټرمپ د اسرایل او حماس ترمنځ روانې جګړې ته هم اشاره وکړه او د قطر د امیر د منځګړیتوب هڅې یې ستایلې دي. بلخوا د وروستیو راپورونو له مخې د افغان ځواکونو او پاکستاني پوځ ترمنځ د فرضي کرښې دواړو غاړو ته جګړه شوې ده. سرچینې وايي دا جګړه وروسته له هغه رامنځته شوه چې د پاکستان هوایي ځواک د شنبې په شپه د کابل په ګډون د افغانستان پر ځینو سیمو بریدونه وکړل. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد ویلي افغان ځواکونه د دې بریدونو په غبرګون کې د پاکستان پر سرحدي پوستو بریدونه کړي چې په پایله کې نږدې 80 پاکستاني عسکر وژل شوي دي او ډیری مهمات د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. مجاهد خبرداری ورکړی چې که پاکستان بیا ځل د افغان خاورې خلاف برید وکړي نو لا سخت غبرګون سره به مخ شي. په کابل او پکتیکا کې د پاکستان هوایي بریدونه هند ته د امیر خان متقي له سفر سره سم ترسره شول او وړمه شپه د اسلامي امارت د ځواکونو او پاکستاني سرحدي ساتونکو ترمنځ پوځي نښتې ترسره شوې. هند او پاکستان په سیمه کې اصلي سیالان دي او داسې انګیرل کیږي چې له یوې خوا سره د افغانستان نږدېوالی به د بل لوري ترمنځ د کرکې لامل شي. ورته مهال د افغانستان حکومتي چارواکو په ځړونو ویلي چې اسلامي امارت متوازن او اقتصاد ته متوجه پالیسي لري او له هیڅ چا سره دښمني نه غواړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي چې دا مهال په هند کې دی وایي چې افغانستان غچ اخیستی او پر پاکستانیانو د برید کولو موخه یې ترلاسه کړې ده. په کابل او پکتیکا کې د پاکستان بریدونه هند ته د متقي 15 ورځني سفر سره هم مهاله ترسره شول ځکه چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ نږدې اړیکې تل د اسلام آباد د اندېښنې لامل شوي دي. په هند کې له متقي پراخ هرکلی ظاهرا پاکستان په غوسه کړی دی چې د امنیتي ګواښ د له منځه وړلو په نوم یې پر کابل برید وکړ. هغه ادعا چې هیڅکله ثابته نه شوه. سره له دې ټولو د هند د بهرنیو چارو وزیر له متقي سره ولیدل تر څو افغانستان ته د سفیر په لیږلو او په هغه هیواد کې د اسلامي امارت د ډیپلوماټانو په منلو سره ډیپلوماټیکه کچه لوړه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د اړیکو په پراخولو هم ټینګار وکړ. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې افغانستان د خپلو ملي ګټو پر بنسټ له هند سره اړیکې پراخوي. افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو محترم وزیر صاحب کوم سفر هندوستان ته لري دا د افغانستان او د هندوستان ترمنځ د اړیکو موضوع ده. دا د بل چا په مقابل کې نه ده. موږ هېڅکله نه غواړو افغانستان د سیمه ییزې کشمکشو پالیسیانو لوبغاړي په میدان بدل شي بلکې موږ خپل منافع لرو، خپل منافع تعقیبو او د هندوستان سره زموږ د اړیکو یوه اړتیا ده. د افغانستان خپله اړتیا، د هندوستان خپله اړتیاوې لري. هغه د هېچا پر ضد هم نه دی او موږ د بل چا نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده نه کوو او باید د دې ناهیلي څوک تشویش هم ونه لري. خو پوښتنه دا ده چې څه د دې لامل شول چې پاکستان په دریم ځل پر افغانستان برید وکړي. د هند او افغانستان د اړیکو د ګرمېدو سره سم پاکستان د څه په اړه اندېښمن دی؟ زیر عامل اصلی از این مسئله است که تشنیع گویا پاکستان متحد از دو کشور موجب میشه تا پاکستان نتونه در امور داخلی دو کشور دخالت کنه. گرچه در ماده دوم سازشنامه توافقنامه که بین هندوستان و افغانستان صورت گرفت در اینجا هندوستان شرط اساسی مونده که در افغانستان هیچ سازمان تروریستی علیه هندوستان به اصطلاح پشتیبانی، حمایه و ایجاد نشه. خب به هر حال با آن هم هندوستان از جانب افغانستان اطمینان خود حاصل کرد ولی پاکستان متاسفانه هنوز اطمینان کامل حاصل نکرده و با بهانه‌های مختلف می‌خواهد تا مناسبات دو کشور تیره بسازد. ادامه عملیات‌های نظامی راه حل مسئله افغانستان نمی‌باشد. باید پاکستان با پای بردن به اشتباهات خود به مذاکره و همچنان از طریق سیاسی و دیپلماتیک برگردند تا مشکلات افغانستان حل گردد. امیدوار هستم که کشور هندوستان هم همان بوده که در قسمت‌های مختلف با افغانستان همکاری نموده در قسمت مجهز ساختن نیروهای نظامی و دفاعی افغانستان همکاری بکنه و تا توسطی که اگر پاکستان بار دیگر چنین حملات علیه افغانستان انجام میدهد در کنار نیروهای هندوستان هم در کنار نیروهای افغان استاد شده و آنها را به تمویل سلاح و مهمات نظامی در قسمت دفاع از وطنشان
بسا پشتیبانی نمایند. د نړۍ د ځواکمنو او دښمنو هیوادونو ترمنځ د افغانستان په بیلابیلو حکومتونو کې د پالیسۍ جوړونې انډول کول په سیمه کې یو له لویو ننګونو بلل کیږي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت کې د اسلامي امارت سپین بیرغ ځړول شوی دی. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د اسلامي امارت سپین بیرغ د افغانستان د سفارت پر وینا سالون کې ځړول شوی دی. په دې مراسمو کې امیر خان متقي د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون او وینا یې کړې ده. راپورونه له مخې له بیرغ سره یو ځای نوموړي د وینا څوکۍ هم له ځای لرې کړې ده چې د پخواني حکومت نښه پرې وه. د شنونکو په باور دا ګام د اسلامي امارت لخوا په نوې ډیلي کې د رسمي حضور د څرګندېدو په معنا دی. ګارډین ورځپاڼې خبر ورکړی ټاکل شوی حماس جهادي غورځنګ به د اسرائیلي بندیانو لومړۍ ډله چې 60 تنه کېږي خوشي کړي. الجزیرې ویلي چې د دې بندیانو د خلاصون په بدل کې به 2000 فلسطینیان هم د اسرائیلو له زندانونو آزاد شي. د یو شمېر سرچینو د راپور له مخې د اسرائیلي بندیانو کورنۍ ته خبر ورکړل شوی چې هغوی به نن دوشنبه د غزې په 2 جلاو برخو کې آزاد شي. هماهله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د منځني ختیځ ته د خپل سفر پر مهال د صهیونیستي رژیم پارلمان ته هم وینا وکړې. ټرمپ منځني ختیځ ته تر سفر وړاندې خبریالانو ته ویلي زما په غزې تړانګه کې جګړه پای ته رسېدلې. د یادونې ده چې نن به د حماس له لوري د بندیانو خلاصون سره یو ځای د مصر په منځګړیتوب د امریکا په ګډون د 10 هیوادونو رهبرانو په شتون کې د حماس او صهیونیستي رژیم ترمنځ د اوربند هوکړه لاسلیک شي. اردوغان به د غزې د جګړې له پای وروسته د سیمې لومړنی لیدنه کوونکی نړیوال مشر وي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د غزې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د نړۍ لومړنی مشر وي چې یادې سیمې ته سفر کوي. د راپورونو له مخې ټاکل شوې ده چې اردوغان لومړی د غزې د جګړې د پای ته رسیدو په اړه په مصر کې جوړېدونکې غونډه کې ګډون وکړي او له هغه وروسته به د لومړي نړیوال مشر په توګه غزې ته ولاړ شي. یاده غونډه به د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو په حضور او د ډونالډ ټرمپ او عبدالفتاح السیسي په مشرۍ ترسره کیږي. د اسرائیل ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ایران به په دې غونډه کې رسمي ګډون ونه لري. له تاسو خپل ټولو همکارانو په مننه سره زموږ د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا د خپل